ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. السلام علیکم. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. نن شنبه د 1415 هجري شمسي کال د سرطان یا چنګاښ 14 نیټه ده. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې دمه د افغانستان ملي ټلویزیون د بیلابیلو خپرونو لیدونکي وي. اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه خپرونو ته خو په سر کې څو مهم خبرونه زه شاکر الله حسن یم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د کډوالو بار وړونکي ټیلر سیند ته لوېدلی 22 تنو ته پکې مرګ شوب لا اوښتي. لغمان کې د جمعې شپې شاوخوا 10 بجې او 30 دقیقې د لغمان ولایت اړوند د کابل جلال آباد پر لویه لار د خیروخیلو په سیمه کې د راستنېدونکو مهاجرینو د کورنۍ کډې بار وړونکی ټیلر موټر د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله سیند ته لوېدلی چې له امله 22 تنو ته مرګ شوب لا اوښتې ده. د لومړنیو معلوماتو له مخې په پیښه کې تر دې دمه 4 تنه مړه او 8 تنه ټپیان له سیند څخه ایستل شوي او 10 تنه نور لا هم نادرکه دي. د افغاني سرې میاشتې د لغمان نمایندګۍ رئیس مولوي ولی الله وقار د خپلو کارکوونکو او رضاکارانو په ملتیا د پیښې سیمې ته رسېدلی او د ژغورنې او لټون عملیات پیل کړي دي. اړوند مسؤلین وایي د نادرکه شویو کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې او لټون عملیات په دوامداره توګه روان دي او د پیښې د څرنګوالي په اړه به نور معلومات له بشپړې ارزونې وروسته شریک شي. د لغمان ولایت سربیره د غربي نورستان یو شمېر علمای کرامو او قومي مخورو د اسلامي نظام څخه د ملاتړ په موخه غونډه وکړه. د لغمان ولایت د علیشنګ، دولت شاه او فرشغان ولسوالیو او د غربي نورستان یو شمېر قومي مخورو او علمای کرامو د یوې غونډې پر مهال د پاکستان پوځي رژیم د وروستیو بزدلانه وړاندو بمباریو غندنه وکړه او په دې برخه کې د خپل نظام څخه بشپړ ملاتړ اعلان کړ. یادو قومي مشرانو ویل د اسلامي امارت پر راتلو سره په سیمه کې بشپړ امنیت راغلی او اجازه نه ورکوي چې څوک په سیمه کې شته امنیت ګډوډ کړي. پاکستانی بسیار یک خیانت بزرگ است که به نام خود اسلام میگیره لیکن اسلامی هیچ وجود نداره در چه نظامی ازی. ما در پاکستان هیچ تشویش هم نداریم. مثلا انگلیس ها آمدن در افغانستان چه کردن، روس ها آمدن چه کردن، امریکا با قدرت آخری خود آمد چه کرد که پاکستان ها چه خواهد بکنن. هر وقت که امارت اسلامی ما را اجازه بده در مقابل ازی میریم قیام میکنیم، جنگ میکنیم. من دا غندو تطبیقو محکومو ځکه چې په کونړ کې او په د پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې زمونږ د هغه ګلالي ماشومان او خوندې میندې او بالاخره زمونږ هغه ورونه شهیدان شوي دي او موږ دا درد نشو زغملی او بالاخره دا موضوع د غندلو په خاطر باندې راټول شوي. پاکستان حکومت چې کم بمبار کوي، ماشومان وژني، ملي اردو وژني، څه شی وژني، زموږ حکومت ارام حکومت دی، اسلامي حکومت دی. د حکومت سره مشکل جوړول، څه شی کول د پنجاب حکومت ظلم دی. ملل متحد نه خواهش کوو دا خلکو سره کینې خبرو کې د خلکو د اطمینان ورکړي. امنیت انشاءالله زموږ وطن کې بالکل ښه دی. په ورته وخت کې د غونډې ګډونوالو له بهرمیشتو افغانانو غوښتل چې خپل هیواد ته راشي او د امنیت له دې خوږ نعمته برخمن شي. دې نه بهترین نظام موږ نه لرو. موږ مسلمانان یو. مسلمانانو دپاره خو اسلامي نظام پکار دی. هغه اسلامي نظام چې هغه سوچه اسلامي نظام وي. وایي شنیده کی بود مانند دیده. هغوی ته موږ دا وایو چې دلته څه ناامني ټاکلی دلته تشریف راوړی چې ته چا و هغه خلک چې خپل وطن سره مینه لري او د خپل وطن په ارزښتونو باندې پوهېږي انشاءالله هغوی دپاره هیڅ ډول باندې ستونزه نشته. کسایی که بیرون هستند از کشور بیرون هستند اونا را دعوت کردیم بیچاریشان آمدن در خانهشان بسیار امنیتشان تامین است، آرام در خانه خود همراه زن و بچه خود زندگی میکنند و باقی هم در کشورهای بیرون که هستند او هم دعوت کردیم که بیان از طرف امارت اسلامی عفو صورت گرفته بیاین در خانه خود در وطن خود خدمت به وطن خود بکنین. د یادونې وړ ده چې د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو تر دې وړاندې د لاریونونو له لارې هم له اسلامي امارت څخه خپل ملاتړ اعلان کړی.
د لغمان امنیه قومندانۍ د عبور او مرور مدیریت منصوبین د تیر جمعې شپې د رامنځته شوې ترافیکي پیښې د قربانیانو د موندنې او ژغورنې په موخه خپلې هڅې په دوامداره توګه روانې ساتلي. تر دې دمه د یادې پیښې له امله د 2 ماشومانو او یوې مېرمنې جسدونه موندل شوي دي. د پاتې قربانیانو د موندنې لپاره د اړوندو امنیتي او ژغورنیزو ځواکونو هڅې لا هم په جدي توګه دوام لري. همدارنګه له ټولو هیوادوالو هیله کیږي چې د ژغورنې او پلټنې له روانو عملیاتو سره همکاري وکړي، د امنیتي ځواکونو لارښوونې په پام کې ونیسي. د لغمان امنیه قومندانۍ له هغو درنو هیوادوالو ولسونو څخه چې د سیند په دواړو غاړو کې میشت دي په درنښت غوښتنه کوي چې د پاتې قربانیانو د جسدونو د موندنې په برخه کې له امنیتي او ژغورنیزو ټیمونو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. که چیرې د سیند په اوږدو کې د کوم جسد یا د پیښې اړوند کومه نښه وویني، مهرباني دې وکړي ژر تر ژره د نږدې امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي تر څو اړوند ټیمونه پر وخت سیمې ته ورسیږي او لازم اقدامات ترسره کړي. د ولسونو همکاري کولی شي د قربانیانو په موندنه کې مهم رول ولوبوي. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو، د دې ساعت خبرونه تر بیا ښه وخت.